د سکون اف ام خوږ اردوونکو بیا هم سلامونه هرکلی د مرکې برخې ته ښه راغلاست درته وایم. خوږ اردوونکو لوبغالي خپرونه کې لومړي سر کې خبرونه او تر هغه وروسته اونۍ کې یو میلمه یا ورزشکار یا کوم بل داسې کس چې د ورزش برخه کې کومه ستونزه ولري موږ یې له ځان سره میلمه کوو او دغه غوښتنې او هغه نظرونه یې اورو او تر مسؤلینو یې رسوو. نو د مرکې برخې ته هرکلی او د راډیو خوږ اورېدونکو او د سوشل میډیا درنو لیدونکو د مرکې برخې ته ځو. نن را سره خپرونه کې هلمند کې تکړه والیبالر او دغه ترڅنګ چې والیبالران ډېر زیات سپورټوي ورسره کومک کوي خپل په شخصي لګښت تر ډېره حده پورې ټورنمنټونه او دغه ترڅنګ میدانونه او اکثریت ولسوالۍ کې ټورنمنټونه جوړېږي د همدغه کس له وجې جوړېږي او دی ډېر زیات هغه مالي ملاتړ کوي. فرید احمد اعظمي د اعظمي لوبډلې مالک او چې هلمند کې والیبال ته تر دې مهاله ډېر زیات خدمت کړی. اعظمي صاحب ستړي مه سئ، بخیر راسئ. مننه ورور خیر تاسو خاصه مننه. اعظمي صاحب لومړي سر کې راځو په هلمند کې د والیبال په عمومي وضعیت لږ راسره وغږېږه چې اوس په کوم حالت کې دی، مخکې کوم حالت کې اوس کوم حالت کې دی؟ مننه نوري صاحب. والیبال خو لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې ډېر یو دلچسپ او یعنی هر څوک یې خوښوي. والیبال مخکې یو اندازه په البته د جمهوریت په وخت کې تقریبا یو څه ناڅه شاته پاتې وو، خو اوس الحمدلله والیبال ورځ په ورځ پرمختګ کوي او واقعیت چې والیبالران تشویقیان په ولسوالیو کې البته ټیمان د موږ ډېر شوي دي، والیبالران ډېر شوي دي، نو دا د یو خوشحالي زیری ده. یعنې تشویقچیان یا دغه ترڅنګ د لوبې مینهوالې زیات شوي کې ټیمونه زیات شوي په ولسوالیو کې؟ بالکل بالکل، هم ټیمان اضافه شوي دي او هم لوبغاړي اضافه شوي دي. وجه یې څه شي ده؟ په کومه وجه باندې دغه ټیمان اضافه شوي دي؟ وجه خو یګانه وجه دا ده چې اوس الحمدلله په هر ولسوالۍ کې امنیت شته او د امریت ورزش د خوا نه توجه ولسوالیو ته ډېر ده او د ولسوالۍ ورزش ورځ په ورځ پرمختګ کوي. نو یګانه وجه همدغه ده چې د امنیت د وجې د مرکز لوبغاړي ولسوالۍ ته په غټ زړه تللی شي او هملته خپل لوبې ترسره کوي تر څو هلته نور تماشچیان یعنې که چېرې ته یو ټورنمنټ کې د 2000 نفر نه هم ډېر راځي، لا هم ډېر راځي چې دغه 2000 نفر راځي نو خامخا په هغه کې ورځ په ورځ تشویقچیان او والیبالران ډېرېږي. تر کوم حده پورې چې زه معلومات لرم صاحب، زه نږدې څارم والیبال، اکثریت لوبو ته ورځم، کله کله زه خپله هم لوبه کوم. نو ولسوالیو کې ماشاءالله اوس د ځوانانو هغه شوق او علاقه د والیبال سره زیاته شوې ده. په دغه برخه کې د والیبال فدراسیون له دوی سره کومې همکاري کوي؟ همکاري ورسره کړې ده یا نه ده ورسره کړې؟ دوی د میدانونو ستونزه څنګه ده؟ میدانونه لري نه لري؟ دوی خپل په شخصي لګښت جوړوي یا هلته دولتي مځکه د په هغو کې دوی والیبال کوي؟ څنګه دغه ستونزې د دوی څنګه دي؟ په افغانستان کې بدبختانه درته وایم چې فدراسیون هیڅ یعنی والیبال هیڅ نه وه د دولت د خوا نه یو معاش لري نه یو تشویقي او جنبه لري ورته. که درته وایم چې په ولسوالۍ کې نه بلکې په مرکز کې هم میدانونه شته چې خپله لوبغاړي خپل ځان سره سموي او بیا مخته ځي او پاتې شو ولسوالۍ ته بیخي د امریت ورزش د خوا نه البته څه کومکي جنبه نه لري، نو دوی خپله څه شی نه لري چې دوی څه شی ولري نو هغوی ته به یو څه ورکړي. بالکل. د میدانونو په هکله زما مخکې پوښتنه وه چې دوی میدانونه هلته له معیار سره برابر دي؟ دغه والیبال هم ځان ته قانون لري، ځان ته معیار لري، داسې نه وي چې بیا دوی په یو داسې میدان کې دوی لوبه وکړي چې خدای نخواسته دوی د صحت ته زیان ورسېږي یا په عموم کې د دوی والیبال ته زیان ورسېږي چې بیا به بل میدان ته ځي هلته دوی ته ستونزه جوړ نه شي. دغه معیاري میدانونه هلته دوی ته د چا د خوا جوړېږي؟ څوک شته نشته چې دوی یې تعقیب کړي یا یې وڅاري؟ میدانونه خو مخکې نه جوړ شوي دي، هغوی خپله جوړ کړي ځانونو ته. بیا چې کله موږ د مرکز نه ورځو د ټورنمنټ په حساب باندې مثال د ټورنمنټ په حساب باندې چې ورځو نو هلته میدانونه ګورو، میدانونه تقریبا کم رقم چې د والیبال میدان یې هغه رقم دی، مشکل نه لري. بعض میدانونه دي چې هغه سیمټي ده، باید هغه بیرته خاورین ته واوړي تر څو لوبغاړي ته تاوان ونه رسېږي آینده ژوند. بالکل. مرکز کې د جمنازیم یوازې یو شخصي جمنازیم موږ مخکې درلود چې هغه شخصي و، موږ د لوبو دپاره په کرایه نیوی. اوس دغه ستونزه حل سوې نه ده حل سوې؟ جمنازیم لري والیبال دپاره ستا نسته ځای لري مرکز کې؟ بدبختانه چې جمنازیم شته ولې لوبغاړي نشي کولی چې هغې کې تمرین ولې ولایت د خوا امریت ورزش ته خو د چا د خوا منې کېږي؟ نه
خبر د سره چې هغه شخصي ده شخصي هغه نو خامخا چې ته پیسې ورته ورکوي او بیا هغه تالته لوبې کوي کم دولتي جمنازیم چې جوړ شوی دا هغه که درته وایم 80% جوړ نو خو تسلیم شو د والیبال میدان پکې نه ده جوړ هغه فرش کم چې دی په سټانډرډ دی هغه رقم نه ده جوړ نو که درته وایم چې د اصلا د ورزش لپاره جوړ نه ده لا هم نه ده جوړ دا کم دولتي چې دی جوړ کړی ده خو که چیرې هغه آینده وخت کې جوړ شي نو بیا امکانات لري چې والیبالان نه بلکې هر ورزشکار په غټ زړه باندې هلته تمرین وکړي. اعظمي صاحب عموم کې په هلمند کې د والیبال څو ټیمونه تاسو رجسټر لرئ ځکه تاسو له فدراسیون سره نږدې په همغږۍ کې اکثریت والیبالران پر تاسو راټول وي نو څومره ټیمان لرئ تاسو هلمند کې او دغه ترڅنګ ولسوالۍ کې؟ په ولسوالۍ کو نظر مرکز ته موږ ټیمان ډېر دي په 2-3 ولسوالۍ دي چې هغه کې لکه ګرمسیر د کرشت او دغه مرجع ده په دغه ولسوالۍ کې ټیمان ډېر دي تقریبا تر 100 پورې اوړي خپل په مرکز کې تر 10 پورې موږ ټیمان شته مکمل دغه ټیمان لپاره تاسو خاص کوچ یا روزونکي د څوک لري چې د منتخب ټیم لپاره ځکه والیبال اوس عصري شوی دی هلمند کې فکر کوم همغه مخکینی سټاپ بازي او دور ورته یو سټاپ بازي ورته همغه سټاپ بازیان تر دې مهاله پورې روان دي چې اوس ځکه نور ولایتو کې دغه سیستمونو باندې دور سیستم چې ورته وایي په والیبال کې داسې څوک لري چې د ټرین کې یا وروزي چې د بل ولایت ځي بیا په دغه سیستم باندې لوبې وکړي. نوري صاحب ډېر یو ښایسته او په زړه پورې پوښتنه دې وکړله بدبختانه چې دغه شی نه لرو ولې نسته دا څو وارې موږ پیشنهاد کړی امریت هم موږ پیشنهاد کړی چې موږ ته باید یو روزونکی راشي تر څو دغه اپډیټ کم والیبال چې په نیشنل سطح روان دي دغه اقلا موږ ته هم درته یو څه تمرین راکړي یو څه موږ مثال که نیفلیان دي که لوبغاړي دي که دا باید سټنډرډ والیبال باید وشي موږ بدبختانه چې دغه نه په جمهوریت کې موږ دغه غږ چا اورېدلی او نه هم اوس په اسلامي امارت کې نو کله چې تاسو نور ولایتونو ځئ لوبډلې یاست هلته خو بیا دا سیستم نه چلېږي ستاسو لوبغاړي څنګه لوبې کوي یا منتخب ټیم څنګه لوبه کوي طبعا اصلا غواړو نه هغوی وایي چې تاسو اول خپل ځان په سټنډرډ معیار برابر کې بیا راشي موږ سره لوبه وکړي ځکه ټیمان که 500 ټیم عموما لري چې په معیار نه برابر ته څوک نه غواړي دغه تر څنګ منتخب لوبډله لري نه لرو ولې نو چې موږ خپل منتخب ټیم جوړ کړو د هغه لپاره چې ټرینر موږ نه لرو نه هغه موږ په کومه لاره دغه داسې نشي کېدلی چې مکمل څو ولسوالۍ د والیبالران دي په ډېر کم پیسې شاید پر نفر ورسېږي چې د ځان لپاره د 5-10 ورځو لپاره یو ټرینر راولي له مرکزه تاسو او دغه ترڅنګ نور دلته کوم خلک چې والیبال تاسو سره کوي کومک درسره وکړي دغه ستونزې ته به د حل لاره پیدا نه شي نوري صاحب دغه ما داخلي دغه چې ما سوچ وکړ چې هر والیبالران باید سټنډرډ اپډیټ والیبال باید زده کړي دغه لپاره ما مرکز سره خپل فدراسیون هم جیران کې ده ما خپل خبرې کړي ورسره زه مطمئن یم چې له خیر سره تر اختره پورې یا بعد د اختره یو به ولایتي ټورنمنټ دلته جوړیږي او یو به ټرینر موږ ته راځي چې دغه به مالی دغه به د موږ تاسو د هلمند یو ملي تجار ده چې اسمت الله لغمانی ده هغه موږ سره ژمنه کړې چې انشاءالله چې دغه ټورنمنټ او دغه کوم ټرینر چې دغه مصارف به زه ټول په غاړه اخلم او تاسو به دا برابروم. ډېر مننه. وروستۍ پوښتنه د اعظمي صاحب همغږي د ولسوالۍ سره خب مضبوطه چا خبره خبره ورسره همغږي ورسره لرو په تماس کې یو دوامدار البته له فدراسیون ماموریت خوښ یاست؟ بالکل بعضې ستونزې کې درسره همکاري کوي؟ معلومداره خبره چې د فدراسیون سره چې څه وي هغه موږ سره دی کوي چې نه یا خو معلومداره خبره چې نشي کولی نو چې خپله فدراسیون چې شی ونه لري نو موږ به څه تقاضا وکړو د یادونه وړ ده چې یو ټورنمنټ موږ سره یونیسف ادارې هم ژمنه کړې چې انشاءالله چې یو ولایتي ټورنمنټ به تاسو سره موږ دغه کړو انشاءالله تاسو ته به جوړ کړو توکل په خدای وکړو چې ډېر مننه اعظمي صاحب کامرا او مایک دواړه ستاسو خدمت کې دي وروستۍ غوښتنه هم که چیرې درلودله مهرباني مننه کور مدام خیر سي نور صاحب چې موږ مو راوغوښتلو واقعیت د خوشحالي ځای ده چې تاسو هستئ او تاسو په ذریعه باندې موږ غږ ته یو چا پورې رسېږي د موږ یګانه غوښتنه همدغه ده چې اول خو که څوک ورزش کوي
باید په معیار برابر وکړي. معیار برابر وکړي. زه دا وایم چې ته ورزش کوې باید ته په لباس او په هر څه باید منظم اوسې. د ورزشي اخلاق باید تا سره مکمل وي. نو اول خو باید ورزش سړی وکړي چې کوي نو باید مکمل مجهز لباس سره وي. او بیا دومره غوښتنه مې دا د هلمند تجاران نه ده لکه څنګه چې اسمت الله لغمانی یا یونیسف ادارې چې موږ سره داسې ژمنه کړې که دوی هم داسې یو پلان پروګرام موږ ته جوړ کړي چې تر څو موږ هلته نورو ولایتو ته لاړ شي هغوی دلته راشي. اوس شکر ده که پیسو شخصي هم ده جمنازیم خو لرو نو یو ټورنمنټ د دوی د خوا نه موږ ته جوړ شي نو دا د والیبالانو د ورزشکارانو دپاره یو غټ تشویق ده. خیر کوم ودان. خوږ اردوونکو دا و د نن لپاره لوبغالي خپرونه چې ما سید ولي نوري درته وړاندې کړه. تر یو بلې خپرونې د خدای په امان ښه چلئ.